یو سړی چې د یو جنې سره کویدنو کې هغې سره په موبایل خبرې کول جایز دي که ناجایز دي؟ کویدن که ته نکاح ته وې بیا جایز دي، او که صرف کویدنې کوم چې د پښتنو کویدن بیا ناروا دي، بیا دا ستا ښځه نه ده. نو په یو خبره ځان سره یاد ساتئ، که چا نکاح کړي مي دا په موبایل باندې خبرې دا مناسب نه دي. د هغې وجه دا ده کله ناکله د یو بل سره په ګپ شپ کې تعلق خراب شي، نو غټې مسلې جوړېږي. دویمه خبره دا ده کله به جینې هغه په ښکاره خبرې کوي، کله به په پټه خبرې کوي، نو جینې هغه به چېرته واشروم ته ځي او خبرې به کوي، نو هغې ته تکلیف وي. کله به په بړستن کې خبرې به کوي، هغې ته تکلیف وي. نو خامخا الګ خو بار آزاد ګرځي، خو جینې بیا د چا د مخې موبایل لا اغوستی شي یا به نه شي، نو هغه غریب په تکلیف کې کېږي، او دی ورته وایي ما سره به خبرې کوي، نو دا نقصان دی. او کله ناکله ځینې هلکان داسې هغه به یا سبق وي یا به مصروف وي، او خامخا جینې وایي چې دی د ما سره خبرې وکړي، لکه نکاح شوي بیا مناسبه نه ده چې سړی خامخا خبرې وکړي. ښه صحیح، او دغه نقصانات جوړوي.